سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. زه یم سمندر یوسف زید. د نیرو لینګویسټکس ویلو نه پس مونږه سایکو لینګویسټکس وایو، ذهني ژبپوهنه، چې ژبه څنګه زده کیږي، د ژبې او د ذهن ترمنځ څه تعلق او څه رشته ده. زموږ سره مونږ هم په پښتو کې دا په عمومي توګه دا وایو چې یاره ژبه څنګه زده کیږي، دا یو لفظ مونږ استعمالو، خو چې کوم په ژبپوهنه کې د هغې دپاره زموږ سره د انګریزۍ په حواله دوه اصطلاحات دي چې یو ته لینګویج اکویزیشن وایي او بل ته لینګویج لرنینګ وایو. مونږ خو عام دې ته وایو چې ژبه څنګه زده کیږي، نو دغه هغوی چې کوم دی نو لږ په دغه دوو اصطلاحاتو کې فرق پیدا کړی دی او دغه فرق دغه دوو ټکو تر ډېره حده معنی او مطلب او مفهوم یو دی، خو چې کوم فرقونه دي پکې هغه مونږ داسې جدا کولی شو چې زموږ سره د ژبې د زده کړې دوه مرحلې دي یا دوه قسمونه دي. په دوه قسمه باندې زموږ سره ژبه زده کیږي. یو ته مونږ که فرض کړه د انګریزۍ اصطلاح مونږ استعمالو اکوزیشن وایو، چې هغه د ژبې د زده کړې یو قسم دی کوم چې پخپله کیږي، خود به خود کیږي، قبلیږي، جذب کیږي یا حاصلیږي. دغه لغوي معنی مونږ حاصلولی شو. په دواړو باندې خبره کوو، پرله پسې وړومبی مونږ څه وایو، په اکوزیشن باندې خبره کوو چې ژبه څنګه زده کیږي. نو دې نه مخکې مونږ دا وایو چې ژبه چې کوم کروشل پیریډ و، کوم چې حساسه دوره وه، کوم چې نازکه وه، یا چې د ژبې د زده کولو کومه غوره دوره وه، نو زموږ سره د ژبې د زده کړې یو قسم داسې دی چې هغې ته مونږ اکویزیشن وایو. هغه زده کړه د ژبې چې هغه په خپله باندې کیږي، په غیر شعوري طور باندې کیږي، په مکمله توګه باندې کیږي او ډېره په تیزۍ سره کیږي، چې هغه ماشوم یا انسان چې کوم دی هغه د خپل ماحول نه، د خپل چاپیرچل نه داسې مختلف اوازونه، غږونه هغه اوري. هغه د مور نه هم کیږي، هغه د پلار نه هم کیدی شي او هغه د هغې چا نه هم کیدی شي، څوک چې دی پالي. نو په دغه طریقه باندې چې کومه ژبه زده کیږي چې د ده پکې څه په شعوري توګه کوښښ نه وي، د چا پکې څه عمل دخل نه وي، د چا لارښودنه نه وي، څوک ورته د ژبې د زده کړې طور طریقه نه ښیي چې دا خبره داسې کوه او داسې مه کوه. چې کوم په خپله باندې یو سړی د ماحول نه په غیر شعوري توګه یو ژبه زده کوي، هغه چې کوم دی نو هغه زموږ سره اکویزیشن دی. او دغه مخکې مونږ ویلي دي چې دا په کم وخت کې کیږي، کوم چې زموږ سره کروشل پیریډ دی. زموږ سره عموما د ژبې اکویزیشن چې دی نو دا وړومبی ژبه وي چې د ماشوم دا ذهن چې دی د ژبې په حواله باندې مکمل صفا وي. دی چې کم اوازونه، کم غږونه، کم خبرې اترې دی خپل ماحول نه اوري، د کم خپلو خلکو نه اوري، هغه دی جذب کوي او د هغې په ذریعه باندې دی چې کوم دی نو ژبه زده کوي او بیا ژبه وایي. نو دا زموږ سره اکویزیشن وایي، په خپله باندې زده کیږي د ماحول نه. دویم زموږ سره د ژبې یو قسم دی چې هغې ته وایي لینګویج لرنینګ، چې هغه چې کوم دی نو په شعوري توګه یو سړی کوشش کوي، په کوشش باندې، په لارښودنه باندې، په یو اداره کې خلک چې کوم دی نو د ژبې یو زده کړه چې هغه صحیح په هغې کې چې کوم دی نو د ګریمري قدغنونه، معاشرتي قدغنونه، دا ټول قدغنونه په دې کې او د دغې قدغنونو په میدان کې دننه دی یو ژبه زده کوي. اول څه کوي، د ژبې په حواله باندې د هغې اصول، قاعدې، ضابطې هغه زده کوي، د هغې ګریمر زده کوي، د هغې چې کوم دی نو د لفظونو ذخیره زده کوي او د ده په ذهن کې د مخکې نه یوه ژبه موجوده هم وي او د هغې نه دویمه ژبه چې دی کومه یې زده کوي، نو هغه زموږ سره څه دی، هغه لینګویج لرنینګ دی، د ژبې زده کړه ده. خو د ژبې د لینګویج لرنینګ او د اکویزیشن فرق هم دغه شو چې یو په شعوري توګه کیږي او بل په غیر شعوري توګه کیږي. زموږ سره څه د دې دواړو په منځ کې چې کوم دی نو څه داسې یو شانوالي څیزونه شته، داسې پوینټونه شته چې دا دواړه لکه د ژبې په زده کړه کې د دواړو مماثلتونه دي، داسې څه خبرې شته چې هغه پکې مشترکه دي. وړومبۍ خبره دا ده چې د ژبې په زده کړه کې دغه دواړه برخې چې کومې دي، په دې کې یو افاقي ګریمر نه کار اخیستلی کېږي. افاقي ګریمر مطلب هم داسې دی چې خدای پاک د انسان په ذهن کې د ګریمر یو داسې سیسټم انسټال کړی دی، مطلب داسې پکې لګولی دی یا پیدا کړی دی چې د هغې په ذریعه باندې انسان ته په خپله دا پته لګي چې دا کومه خبره زه کوم نو دا زموږ سره دا ټیک ده یا دا غلط ده، د ده پې شک پیدا کېږي. نو دا په دواړو ژبو کې، په دواړو طریقو کې د ژبې په زده کړه کې زموږ سره افاقي ګریمر دا د دې مماثلت یو دی. دویم دا دی چې زموږ سره په دې دواړو سټیجونو کې
ژبه چې زده کېږي نو په دې کې دواړو کې درجې دي، سټیجونه دي، مرحلې دي او دغه مختلف کیدی شي. یو د لکه څنګه چې مونږ دا ویل چې یاره اکویزیشن چې دی د ژبې زده کړه کومه چې خود به خود کېږي هغه د په کروشل پیریډ کې کیدی شي او دا بل چې کم دی نو د دې نه پس کیدی شي. نو دا د سټیجونه مرحلې د دیم دی. هغه بیا موږ په را روان چې کوم لیکچر دی په هغې کې به وایو چې د دواړو کم کم سټیجونه دي، خو لکه مشترکه پکې دا یو څیز دی، خاصیت یې دا دی چې په دې کې مرحلې دي مختلفې، انسان د زده کړې د مرحلو نه تېرېږي او په هغې کې هم تېرېږي. بل دا دی چې دا دواړو تعلق چې کوم دی نو د عمر سره دی، ایج سره دی. د ایج فیکټر په دې کې شته چې یاره د یو بل مختلف کیدی شي، لکه څنګه چې دغه مرحلې بدلې دي دغسې د عمر هم که یو په ماشومتوب کېږي بل په لویوالي کېږي دغه کیدی شي، خو ایج چې کوم دی د انساني ژوند د دې دپاره ضروري دی، دا د دې دواړو مشترکه دی. دریم خاصیت د دې دواړو کې شریک دا دی چې په دواړو کې د خاموشۍ عنصر شامل دی. دغه چې کوم دی په دې اکویزیشن کې کله چې ماشوم ژبه زده کوي نو اول دی سی دی اوري دی د چې کوم لیفټ هیمسفیر دی په هغې کې دی د خبرې دی اوري هلته کې سټور کېږي او دغسې چې کله دی یو عام انسان یو بله ژبه په شعوري توګه په کلاس کې یا چې کوم دی نو د یو لارښود د اثر لاندې زده کوي نو هغه هم اوله کې دی خاموشي، د خاموشۍ یو سټیج چې کوم دی نو په دې کې دواړو کې تېرېږي. زموږ سره دا خاصیت هم کېدی شي چې په دواړو طریقو کې یا که یو سړی په شعوري توګه یو ژبه زده کړي او که په غیر شعوري توګه یو ژبه زده کړي شي نو په دې دواړو کې چې کوم دی نو زموږ سره مهارت پکې حاصلېدی شي. په یو کې ډېر زر حاصلېدی شي او په یو کې چې کوم دی پست لکه که پرس که مونږ دا ووایو چې یو سړی مورنۍ ژبه وي ډېره ازاده روانه سلیسه یې ویلی شي نو داسې خلک هم شته چې هغوی دویمه ژبه پردۍ ژبه چې کوم هغه شعوري طور زده کړي هغه هم هغسې ویلی شي. البته داسې ده چې په یو په لږ وخت کې بل په ډېر وخت کې. زموږ سره په دې کې چې کوم دی نو بیا فرق بیا څه شی دی، دغه خو زموږ سره خاصیتونه چې کوم مشترک یا مماثلت یې لرو. زموږ سره د لینګویج لرنینګ او لینګویج اکویزیشن په دې کې زموږ سره داسې څه فرقونه دي چې د دې په بنیاد باندې موږ د ژبپوهنې په حواله دی ویلی شو چې یاره په دې دوو کې فرق داسې دی. وړاندې داسې دی چې اکویزیشن چې کوم دی نو هغه زموږ سره په غیر شعوري توګه بې تکلفه څه تکلیف پکې نه وي یا په هغې په وجه باندې چې کوم دی نو زده کېږي. په دې بل کې صحیح په دې بل کې چې کوم دی نو اول به ورته کوشش کوي نیت به کوي او د هغې نیت نه پس چې کوم دی تکلیف سره د یو تکلف نه پس چې کوم دی نو دغه ژبه زده کېږي. ځکه چې په شعوري توګه وي او یو سړی چې کوم دی نو دغه یادول او حفظ کول دا څیزونه به کوي د مختلفو اصولو قاعدو ضابطې د هغې نه پس په دې ژبه زده کوي. لکه څنګه چې په دې لینګویج لرنینګ کې چې کوم دی نو د ګرامر ونډ اصول قاعدې ضابطې دا څیزونه د جوړښت چې کوم دی د جملو د جوړښت د لفظونو د جوړښت دا اصول به زده کوي. دغه مختلف جوړښتونه چې کوم د جملې دي د لفظونو دي دا به دې اول د قاعدې ضابطې زده کړي د هغې نه پس دې استعمال کولی شي. خو په دې بله کې داسې څه نه د ماحول د سړی د لفظونو د جملو جوړښت یې زده کولی شي بغیر د څه اصولو قاعدو یا چې کوم دی نو د په یو قدرتي او فطرتي انداز باندې دا څیزونه دې زده کولی شي. په لینګویج اکویزیشن کې مطلب دا شي کوم چې په خود به خود زده کېږي په هغې کې مسلسل خلک یوه ژبه اوري په یو ماحول کې پاتې کېږي نو د هغې په وجه باندې دته چې کوم دی نو د وخت ډېر زیات وخت ورته میلاویږي او د هغې په ذریعې باندې دی زر زده کولی شي. زموږ سره چې کوم دی نو په لرنینګ کې دی به چېرته یو ادارې ته ځي یو سکول ته به ځي یو کالج ته به ځي هلته کې به دې په هفته کې څه کلاس نیم اخلي نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو د وخت کمې هغه داسې پارټ ټایم کېدی شي او دا چې دی نو فول ټایم. دویمه دا ده چې زموږ سره په چې کوم لینګویج اکویزیشن دی په دې کې روک ټوک نه وي، څوک چې کوم دی نو په چا باندې څه قدغن نه وي، نه که یو سړی څه غلطه خبره وکړي نه پرې څوک خاندي نه ورته څوک څه وایي. ځکه چې د عمر په یو داسې سټیج کې چې نه په ده باندې د خدای پاک څه حق وي او نه چې کوم دی انسانان هم د هغه د ماشوموالي په وجه باندې هغه ته هېڅ قسمه څه روک ټوک نه کوي بلکې خاندي پسې او هغه محظوظ کوي. خو په دې بله حواله باندې هغه چې کوم دی نو هغه یو لارښود چې کوم دی نو هغه نیوکې پې کوي ودرهیي ټوکي او ورته وایي چې یار داسې وایه داسې مه وایه.
یو مطلب دا شو چې یو بالکل د خپل ماحول نه او بل چې کم دی نو په شعوري توګه په یو داسې ځای کې چې هغې کې وخت هم کم وي، هغې کې روک ټوک کم وي، په هغې کې چې کم دی نو حفظ کول هم وي او په شعوري توګه چې کم دی کوشش کېږي ژبه زده کېږي. دا زموږ سره چې کم دی نو د ژبې د زده کړې دوه قسمونه چې یو ته مونږ اکویزیشن وایو، بل ته لرنینګ وایو. عام توګه مونږ دې ته وایو چې ژبه څنګه زده کېږي، خو مونږ د ژبپوهنې په سلسله کې دغه دوه اړخونه چې کم دي چې کومه په خپله یې زده کېږي او بله چې کوم دی نو په شعوري توګه یې زده کېږي. دا زموږ سره د سایکو لینګویسټکس یو برخه وه چې ژبه څنګه زده کېږي، ژبه څنګه قبلیږي یا ژبه څنګه حاصلیږي.